بواسیر دا چې څه ډول ناروغي ده، لاملونه یې څه دي او درملنه یې څه کوی شو، یوه مهمه خبره ده. ځکه بواسیر د ماقد یا د لویې کولمې د وروستۍ برخې اړوند د وینې د وریدونو د پړسوب، د لویېدو او کله کله د سوري کېدو له وجې چې د وینې د بهېدو لامل ګرځي. په عام ډول دغه رګونه د فاضله موادو خارجولو دنده په غاړه لري، ولې که چیرته دا رګونه د فشار یا بل څه له امله وپړسېږي او یا وینه ورکې غونډه شي، نو انسان ته جدي ستونزې پیښولی شي. نو که چیرې د غټې کولمې د وروستۍ برخې رګونه وپړسېږي، سخت درد کوي او کله چې په هغې کې زیاته وینه جمع شي، نو هغه چوي او وینه ورنه بهیږي. دې ناروغۍ ته خوني بواسیر هم ویل کېږي، او کله چې په یاده شوې برخه کې یوازې خارښ او درد نو هغې ته بادي یا ریاحي بواسیر ویل کېږي. بواسیر ناروغي داسې بڼه هم لري چې په سترګو نه لیدل کېږي او نه هم دردونه لري، خو د انسان په داخل کې شته دی چې د فاضله موادو په وخت خارجېږي او تیز نیلي رنګ ته ورته رنګ لري. د دې ناروغۍ دغه دوه ډولونه چې ما یاد کړه چې خارجي او داخلي یا خوني او بادي ورته ویل کېږي، نو که د ماقد په داخل کې داخلي ډول دی او که د ماقد وروستۍ برخه کې نو خارجي ورته ویل کېږي. داخلي یا بادي درد هم کم لري او په سترګو هم نه لیدل کېږي، خو خارجي یا خوني بیا دردونه هم لري او د فاضله موادو د وتلو په مهال وینه هم ځي، او دا تر ډیره حده پورې په داسې وخت کې بیا عاجل ډاکټر ته رجوع کول پکار دي، ځکه چې دا د پټ بواسیر نه ډیر خطرناک وي. په دې ناروغۍ ښځې او نارینه ټول اخته کیدی شي، ولې د 15 نه تر 50 یا تر دې زیات عمره کسان ورباندې معمولا ډیر اخته کیدلی شي. اسباب مختلف دي، مثلا په سستو او تنبلو خلکو کې چې عموما په ناستې کار کوي، د ځیګر ناروغانو کې، د قبضیت د درلودلو په وخت کې، د بادي سیزونو په ځانګړې توګه د غوښې د زیات استعمال له امله، د مرچکو، د مسالې او د تیزو سیزونو د زیاتو خوړو له امله کیدای شي بواسیر یو انسان ته پیښ شي. د دې ناروغۍ درجه بندي باید وشي او نښې هم باید واضح اوسي. د ماقد په وریدونو کې د وینې د جمع کېدو له امله سخت درد دي، کله کله د وینې اخراج ووسي او وینه خالصه او د غایطه موادو سره ګډه نه وسي. د پیچش او د بواسیرو د وینې توپیر هم په دې کې ده چې د پیچش وینه له فاضله موادو سره ګډه وي او کمه وي، ولې د بواسیرو وینه ډیره وي او بغیر له درده خارجېږي، د غایطه موادو سره نه وي. د ماقد د معاینې په صورت کې هلته بهر وړې وړې غوټې لیدل کېږي او یا دننه خواته د ګوتې په ذریعه معلومیږي چې همدغه غوټې د بواسیرو مهمه او غټه نښه بلل کېږي. ولې تشناب ته له تلو وروسته د ماقد په وروستۍ برخه کې درد او سوځېدنه یو انسان احساسوي. د وړې پوکاڼۍ په شکل فاضله موادو کولو نه وروسته د ماقد داخل کې یو څه خو په خپل ځای پاتې، او تشناب ته د تلو پر مهال د وینې بهیدنه یا موجودیت د ضرورت پوره کولو نه وروسته د ماقد نه بهر راوځي او په دې غوټه یا په دې غونډه شوې وینه بالاخره خارجېږي، ولې بیرته خپل ځای ته په خپله ځي. په ماقد کې د یوې کتلې یا دانې رامنځته کېدل، دا درجه یا نښه دویمې درجې ته ورته ده، خو هغه پوکاڼې شکله شی ده چې د ماقد نه بهر راوځي. د ګوتې په واسطه ننویستلو ته اړتیا لري، خو که موږ په دغه وخت کې د ګوتې استعمال ونه کړو نو پوکاڼۍ د ماقد نه بیا بهر پاتې کېږي. د ماقد تورم یا پړسېدنه او التهاب دا تر ټولو خطرناکه درجه یا نښه ده او اکثرا د ماقد دننه عملیاتو ته اړتیا هم لري، کوم چې د ماقد دننه یې ستونزه پیدا کړي. نو دې نښو ته او دې درجه بندۍ ته باید ستاسو پام وسي په بواسیرو کې. د بواسیرو د رامنځته کېدو د لاملونو په اړه زه غواړم لږ څه نورم رڼا واچوم، ځکه دا ډېر مبهمه او ډېره خطرناکه مریضي ده. بواسیر مختلف لاملونه لرلی شي. د بواسیر د رامنځته کېدو د هغه لاملونو ترڅنګ چې ما ویلې، د فاضله موادو د وتلو په وخت زور یا فشار راوستل، په تیره چې بیا انسان چاغمي نو د ماقد په رګونو فشار ډیریږي او د بواسیرو لامل جوړیږي. روزانه د اوږدې مودې لپاره کېناستل، په ځانګړي ډول د پښو په سر کېناستل په رګونو فشار راولي یا ودرېدل، د ښځو امیدواري او د ماقد د ځای سوځېدل، دا نښه تر ټولو چټکه او ښکاره نښه ده چې زر تر زره د بواسیر ناروغي ورنه څرګندېږي. سربیره په دې داسې ناروغي چې د بواسیر لامل جوړیږي او یا هم د دې ناروغۍ رامنځته کېدو کې مرسته کوي، هغه اوږدمهاله ټوخی دی، اوږدمهاله نس ناستې ناروغي ده او یا هم داسې میراثي ناروغۍ دي چې
د بدن په داخل کې او الته شاملي. نو د بواسیرو د ناروغیو درملنه پکار ده، باید داسې کارونه وکول شي چې د ناروغۍ مخنیوي کې مرسته وکړي. د دې لپاره زه ځینې نسخې تاسو ته درکوم. تشناب کې د ډکو میتیازو لپاره په آرامه کینئ او کوشش مه کوئ چې زور ووهئ. همدا ډول ډیر وخت مه تیروئ. تشناب ته د زر تلو لپاره زړه ښه کوئ، خو په یو وار ډیر وخت مه تیروئ. په خوراکونو کې د فایبر کچه ډیره کړئ. په اصطلاح د تازه میوو او شنه سابو د خوراک کچه ډیره کړئ. همدا ډول د ګرمو خوراکونو نه ځان وساتئ، ولې باید ووایم چې ګرم خوراکونه په هر چا بد اغیزه نه کوي. په مناسبه اندازه پیدل تګ وکئ. د ورځې په اوږدو کې د نیم ساعت په اندازه حداقل تاسو باید پیاده تګ ولرئ. له اندازې ډیر پیاده تګ هم د بواسیرو لامل جوړیږي. ډیرې اوبه وڅښئ. ډیرې اوبه څښل هیڅ ډول تاوان نه لري. نو د ورځې په اوږدو کې لږ تر لږه 2.5 لیتره اوبه وڅښئ او همدا ډول د سګرټو له څکولو نه ځان وساتئ. همداراز د دې ناروغۍ په وخت د درد کمولو لپاره باید ځینې لارښوونو ته پام وکئ. مثلا د درد کمولو لپاره استراحت، د درد انټي بیوټیک، د رګونو یو ډول منقبضونکي کریمونه د دې نه کولی شئ چې استفاده وکئ. په ګرمو اوبو کې یوه شیبه کیناستل هم د درد آرامولو لپاره غوره بیلګه ده. سربیره په دې د نظافت مراعات کول تر ټولو اړینه خبره ده چې د تشناب کولو نه وروسته موقت په پاکو اوبو په نرمښت سره باید ومینځل شي. او په لومړي سر کې خو د بواسیر ناروغي کوم شیان چې ما ذکر کړه په دې شیانو له منځه ځي، ولې که چیرې دغه ناروغي په بده واوړي او یا دردونکي شي بیا یې درملنه اړینه ده. که چیرې کوم موارد چې ما ذکر کړي دي درملنه کې د دې ناغېړي وشي، نو د ناروغۍ د بیرته راګرځېدو امکان هم ډیري. ان دا چې د عملیاتو وروسته هم د دې د راګرځېدو امکان شته دی که چیرته ناغېړي وکئ. همدا ډول د یو ډاکټر په توګه موږ اکثرا د بواسیر نوعیت معلومولو نه وروسته د جراحي عملیاتو پریکړه کوو او د دې لپاره موږ ډاکټران ډول ډول عملیات لرو او د بواسیرو دپاره موږ ډول ډول وړاندیزونه کوو په خپلو کې سره. ناروغ ته معمولا د پیلکس تابلیت د ورځې 3 ځلې 2 ګولۍ ورکول کیږي. د پوماد یا هم د مختلف پومادونه د ماقت بهر او دننه کیدای شي ولګول شي. له دې سره د درد کمیدو کې مرسته کیږي. د قبضیت د رفع کیدو لپاره ناروغ ته بیا ډاکټران د پارافین یا هم د سیربافین ورکولی شي ترڅو ناروغ ته د التهاب په صورت کې بیا امپنسلین 500 ملي ګرامه د ورځې 4 دانې او د وینې د زیات جریان د کمیدو لپاره چې د کیدای شي نوري دوا یا ویټامین ک تابلیت هم ورکړي. او که چیرته د ماقت غوټې ډیرې تکلیف لرونکي نو ناروغ ته د جراحي عملیاتو مشوره همچنان ورکول کیږي چې په دې سره بیا بحث مونږ کولی شو مفصلا په دې باندې خبرې کیدلی شي. ولې بواسیر معمولا په افغانستان کې چې کوم دی بادي بواسیر ډیر دی، خونی بواسیر کم دی. په ځینو شرایطو کې کیدای شي په ټوله کې دغه بواسیر چې کوم دی هغه که خونی که بادي خطرناک اوسي او تاسو ته مشکل خلق کی، نو تاسو باید ورته متوجه اوسئ او تاسو باید دې ته پام کړئ. یو بل شی زه غواړم ووایم، معمولا د بواسیر نښې مثلا د ډکو باولو روانېدل دي، په ماقت کې د خارښ او سوزش پیدا کول دي، په ډکو باولو کې د وینې موجودیت دی او د دې سره د عمر ډیروالی دی، چاغوالی دی، اوږده ناسته ده، د کولمو غیر منظم حرکات دي، ناسم خواړه دي، ورزش نه کول دي. نو که تاسو غواړئ ستونزه حل کړئ بیرته باید دا ټول کارونه وکئ، ځکه د بواسیر درملنه د وزن کموالي او د روغتیایي خوړو چې په لوړه کچه فایبر ولري د دې په مرسته کیدای شي کوم چې په سبزیجاتو، تازه میوو، دال، لوبیا، د دانو دا ټول محصولات او مغز لرونکي خواړو مرسته تاسو اخیستی شئ. دا راز د مایعاتو زیات څکل په منظم او پرله پسې ډول تمرین او حرکتي فعالیتونه ترسره کول هم د دې په روغتیا کې مرسته کولی شي ترڅو د کولمو حرکت په سم ډول وشي. نو دغه کوم بادي بواسیر چې دي دا ناروغي په کولمو کې د زیات ریا له امله پیدا کیږي او ناروغ عموما قبضیت لري، پښې او لاسونه یې درد کوي، په خېټه کې نفخ او باد ډیری او په خېټه، ملا او مفصلونو کې درد دي، ارګی زیات راځي او باد هم په کثرت سره خارجیږي. د دې ډول بواسیرو سبب اکثرا د کولمو نامکمله صفایي ده
چې آزاد امتیازي نه کیږي او په کولمو کې باد پیدا کیږي او په همدې توګه د قبضیت او ثقیلو خوړو لکه دال، پیاز، ګلپي، بانجان، الو او مټرو خوړل، مزمن پیچش، د کولمو خشکي او د کمزورۍ او د ځیګر د کار له خرابۍ نه همچنان دغه ناروغي پیدا کیدای شي، کوم ته چې بادي بواسیر وایي. که چیرته اجابت په خلاص او آزاده توګه نه کیږي نو د کولمو د صفایي خیال ساتل پکار دي. په خوړو کې سپیغول ولړئ او ناروغ ته یې ورکئ، او یا هم په شیدو کې کولی شئ د کوسترول سوډیم واچوئ او چې ناروغ یې وڅکي تر څو د قبضیت او نه هضمېدونکو خوړو نه ځان وساتي. د امیبي پیچش په صورت کې غایطه مواد په لابراتوار کې معاینه کیږي او امیب پکې که چیرته تثبیت شو او د هغې مطابق بیا درملنه ډاکټران کوي چې معمولا د انټیمایزول او یا هم د فلاجیل ګولۍ یا تابلیت ورته چې دی د ورځې 3 دانې تر 1 اونۍ پورې ورکوي تر څو مریض ښه شي. د کولمو او ځیګر د کمزورۍ لپاره د ځیګر د قوت او د وینې د زیاتېدو درمل توصیه کیږي او ځینې تدابیر باید ونیسئ چې ډیر زیات مهم دي. مثلا د نسوارو، سګرټو او پان استعمال باید دفعتاً بند کړئ. شیدې، چای او د شربتونو استعمال باید بند کړئ. د خوړو استعمال کم کړئ تر څو چې ښه نه وي وږي شوي خواړه مه خورئ. د مسکن یا د درد ضد دارو لکه بروفینو، ناپروکسینو، ډیکلوفیناک د دې استعمال باید کم کړئ. د خوړو له خوړلو سره ډېرې اوبه مه استعمالوئ او د مالګینو څیزونو زیات کارول زیان رسوي. ورسره د بادي بواسیرو لپاره یوناني درمل ځینې وختونه ډېره ګټه کولی شي، چې په شرط د دې چې هغه واقعا سم یوناني دغه دوایي داسې نه چې یو چا سې کوم نخود چې دی دغه کړي ټکولي او تاسو ته یې درکړي. نو په دې شکل کولی شئ د بواسیرو درملنه وکئ.